د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه د وخت مو بخیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د تالیه د میزان د میاشتې 11مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د کورنیو چارو وزارت وايي کته ساګانو مالکین د اړوندو ساګانو سرونه بند نکړي نو جدي قانوني چلن به ورسره وشي. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ اړوند کاشکوټ سیمه کې پر کونړ سیند د کښتۍ ډوبېدو له امله 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان برېښنا شرکت او په بیلابیلو شرکتونو ترمنځ د 240 میگا واټه برېښنا د تولید په برخه کې د همکاري حکملیکونه لاسلیک کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وايي که د ساګانو مالکین د اړوندو ساګانو سرونه بند نکړي نو جدي قانوني چلن به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ټول کېندل شوي ساګانو مالکینو ته خبرداري ورکړې چې که د ساګانو سرونه په محفوظه توګه بند نکړي نو د پولیسو له جدي او قانوني چلن سره به مخ شي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه د پریکړه او دغه وزارت د سرپرست په مستقیمه لارښوونه یو کمیټه جوړه او موظفه شوې تر څو د وزارت د مشرتابه د هغه حکم تطبیق په جدي توګه وڅاري چې لاغې د هر ډول کېندل شوي ساګانو مالکین باید د خطرات او پیښو د مخنیوي لپاره د ساګانو سرونه په محفوظه توګه بند کړي. سرچینې زیاته کړه چې یاده کمیټه به ټولو ولایتونو د یادې موضوع د عملي څارنې لپاره سفر کوي او د سرغړونکو سره به جدي قانوني چلن کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د هېواد په یو شمېر سویلي ولایتونو کې ژور ساګانو ته د ماشومانو د غورځېدو له کبله زړه بوږدونکې پیښې رامنځته شوې دي. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ اړوند کاشکوټ سیمه کې پر کونړ سیند د کښتۍ ډوبېدو له امله 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي وایي د کوز کونړ ولسوالۍ د کاشکوټ او سربند سیمه کې د تیزې سیلۍ له امله 11 کسیزه کښتۍ اوښتې چې 8 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په مړي شوي کې یوه مېرمن او ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې له سیند څخه 9 کسان ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د 4 کسانو جسدونه ویستل شوي دي. د یوې ماشومې په ګډون 4 جسدونه لا نه دي موندل شوي. او د افغانستان برېښنا شرکت او بیلابیل شرکتونو ترمنځ 40 میگا واټه برېښنا د تولید په برخه کې د همکاري وکړلیکونه لاسلیک شول. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په شتون کې له بیلابیل شرکتونو سره د 240 میگا واټه برېښنا د تولید په برخه کې د همکاري وکړلیکونه لاسلیک کړل. دغه وکړلیکونه پرون د افغانستان برېښنا انرژي د پانګونې ریاستونو تر سرلیک لاندې د جوړ شوي کنفرانس په لړ کې لاسلیک شول چې په دې جمله کې له غضنفر ګروپ او له زورلستان شرکتونو سره د 100 میگا واټ لمریزې برېښنا د تولید د ځواک پاور له شرکت سره د ډبرو له سکرو څخه د 100 میگا واټ حرارتي برېښنا د تولید او د کابل ملي شرکت سره 40 میگا واټ لمریزې برېښنا د تولید وکړلیکونه شامل دي. د ریاست وزارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په یاد کنفرانس کې وویل
چې اوس مهال په هیواد کې د پانګونې ښه فرصتونه رامنځته شوي او له دغه فرصتونو څخه په سمې ګټې اخیستنې سره افغانستان په سیمه کې د انرژۍ مهم تولیدونکی او د برېښنا په صادروونکي هیواد بدلېدلی شي. هغه ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په ټول توان سره له کورنیو سرچینو څخه د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته زمینه برابره کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره بل تر بلې خبري غړي لوی لامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.